دا چې دولت ځدراڼ څه ویلي او څه یې کړي دا ټول ویډیو کې در سره شریکوو. ویډیو تر پای را سره وګورئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ و جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. آخر هم دولت ځدراڼ خپله خوله راوسپړله. دولت ځدراڼ وایي ما څه ګناه کړې. د کرکټ مینوالو په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو له ما سره د مور او میرې چلند پیل کړی دی. له نړیوال جام را په دې خوا یې په مکمل سیالیو کې برخه رانه کړه. زه روغ جوړ او فټ یم. مسؤلین را سره زیاتی کوي. د زمبابوې، بنګلادیش او ویسټ انډیز خلاف یې په یوه سیالۍ کې هم چانس رانه کړ. نوموړی وایي سلیکشن کمیټې ما سره زیاتی پیل کړی دی. یو شمېر کړیو او مافیایي ډلو په خوښه زه په ټیم کې نه لوبېږم. زه د چټکو توپ اچوونکو په قطار کې تر ټولو لومړی یم چې 100 ویکټې مې ترلاسه کړي دي. خو نن مجبور شوم. زړه مې درد کوي. کرکټ مو ورځ تر بلې خرابېږي. مشران مو په کرکټ نه پوهېږي. هغه څه کوي چې بل لور ته یې ویل کېږي. زه نن خپل ځان او ځوانانو حق غواړم. زه د بورډ د سلیکشن کمیټې له لورې ورځ تر بلې په تمه کېږم. زموږ د سلیکشن کمیټې مشر د بل هیواد دی. هغه کرکټ بورډ ته موږ ته په زاریو راځي. نو څنګه به ښه انتخاب وکړي. درنو مینوالو زه مجبور یم. پخوا لکه ورونه ټول لوبغاړي وو خو نن حالت بل ډول دی. زما مجبوریت درک کړئ. بس دی نور د کرکټ بورډ مشرانو ظلم نور د زغملو وړ نه دی. زه څو ورځې وروسته په دې مسله باندې له رسنیو سره په کابل کې خبرې کوم او پر خپله رسمي فیسبوک باندې هم لایف راځم. تاسې له ما سره پاتې شئ. مننه. زه خپل رښتینی حق غواړم او له حق دفاع کوم. دولت ځدراڼ ستاسې ورور. ملګرو دا د دولت ځدراڼ د خولې خبرې وې چې تر تاسو مو راورسولې او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.